ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو موږ راغلي یو تاڼې ته او تاڼه یو داسې ځای دی چې ډېر پخوانی تاریخ لري. نو دلته کې زموږ سره سابقه سنیټر د جمعیت علماء اسلام راحت حسین صاحب ناست دی. دوی سابقه سنیټر د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتي. نو راځو به د دوی سره به د موجوده حالاتو په باره کې د دوی سره خبرې کوو چې یاره عمران خان څه تبدیلي راوستې ده که نه ده راوستې، آیا دوی ته ښکاري یا نه، او د مولانا فضل رحمان صاحب چې دی نو د هغه اکټیویټي هغه سرنګ راوړو یا را نه وړو یا به راوړي یا به را نه وړي، د دې په هکله به دوی سره خبرې اترې کوو. نو راځو مولوي صاحب له. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب په دې موجوده حالاتو باندې را سره لږې خبرې وکړئ چې یاره د مهنګایي څومره ده او دا تاسو عالمان صاحبان چې کوم مولیان قاریان صاحبان دي دوی څنګه برداشت کوي، ځکه چې دوی خو ډېرې کمې کمې تنخواګانې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه ستاسو د ملاکن ټي وي او د هغې د ټول ټیم شکریه ادا کوم چې تاسو په دې حالاتو کې د قام اواز قام ته رسوئ، د قام د ستونزو ادراک کوئ. هر چې د موجوده حالاتو خبره ده نو د هغه د چا نه پناه نه ده، پټه نه ده چې ملک په مختلف کرایسیس کې دی، په مختلفو حالاتو کې دی. د ملک اندرونی او بیرونی ټول خطرات دي او خصوصا د ملک سورنټي په دې وخت کې انتهایی د مخدوش صورتحال سره مخامخ ده او د موجوده حالاتو کې قام خالصي د الله رب العالمین په توکل باندې خپل زندگی تیری او د خپل صادر سره خپې غوزي. او یقیني خبره ده چې وسایل کم دي، مسایل زیات دي. خلکو د انتهایی د غربت د لکیر نه لاندې وخت تیری. په دې کې غریب خلک هغه الله الله سره زندگی تیری. حکمرانانو چې کوم روش دی هغه نه د سټیټ دپاره دی نه د سټیټ د بنیادي اصولو سره سمون خوري او درمیانه طبقه چې ده هغه هم سفر کېدو ته روانه ده. او په ملک کې سرمایدار چې کوم کارخانهدار خلک دی، سرمایدار خلک دی، هغې د خپل سرمایې د محفوظ کولو په نظر باندې دي، په سوچ باندې دي او معاشي پالیسي انتهایی ناگفتبه صورتحال سره مخامخ ده. سرمایه‌کار خلک او سرمایدار خلک هغه خپل سرمایه بار دنیا ته منتقل کړي، ځکه دلته کې هغو ته نه امن شته او نه دلته کې د هغو دپاره د معاش څه سیسټم شته. دلته کې هر ډپارټمنټ د بحران سره مخامخ دی او دا مخامخ ولې دی؟ دا د موجوده حکومت د هغه ناوړه پالیسو د وجې نه دی چې کوم قوم د ستونزو سره مخامخ کړی دی. په موجوده حالاتو کې اشیاء خوردنوش هغه د اسمان سره خبرې کوي او دلته کې د خلکو قوت خرید هغې جواب ورکړی دی. او یقینا که دا حالات داسې روان شي نو زما خیال لري چې قام به بیا د خوړ د غاړې په وښو یا په پاڼو باندې ګزاره کوي. دا یقیني خبره چې د پاکستان قام چې دی جفاکش قام دی، هغه ستونزې برداشت کولی هم شي خو څو پورې به برداشت کوي، ځکه په کنټینر باندې د عمران او عمراني حکومت چې وړاندې کومې وعدې کړې وي، حالانکه دی خو هغه وخت کې چې کوم تحریکونه چلول، اوس چې څوک تحریک چلی نو په دې باندې داسې لګي لکه د اسمان تندر. خو دوی په خپله تحریک چلولی او د سول نافرمانۍ اعلانونه یې کړي، بیلونه یې شلولي، د ګیس بیلونه شلولي، د بجلۍ بیلونه شلولي. قام ته ویلي چې بیلونه مه ورکوئ. او د پارلیمنت یا د سپریم کورټ هغه وخت کې د هغې د امارت او سورنټي یا تقدس دوی پامال کړی، په ریډیو پاکستان باندې حملې کړي. دا لا څه کوي چې په ډي چوک سره خوا کې د قبرونه هم کنستي او طاهر القادري به ځان ته کفن اچولی. بیا خو دومره نران هم دي چې یو ځل هلته کې چېرته ډز معمولي غونې شوی د پټاسو، د عمران خان کنټینر ته دنده ننوتی او پټ شوی یو څو ورځې به بیا راته هم نه. او دغه شانې زموږ د قادري صاحب چې هم داسې هلته کې هغه وخت کې د دا وعده کړو چې که ما IMF نه قرضه واخېسته نو زه به خودکشي کوم، که ما د ورلډ بینک نه قرضه واخېسته او دا یې ویلي زه به کچکول ماتوم، دنیا ته به لاس نه نیسم او شرح سود چې په پاکستان باندې کومه د مخکې نه ده دا به زه لاندې سطحې ته راولم. او دا یې په کې هم ویلي چې بجلی به موږ
په دومره روپۍ یونټ ورکو نن هغه په کوم روپو باندې یعنی کمرشل ایریاز کې یا چې کوم سټیټ فیکټریان چې کوم ځای کې دي کوم هغه زون دی په هغې کې چې کوم اندازې دي نو هغه یقینا لکه د ملک ښه د ستونزو سره مخامخ کړی دی د ډالر ریټ ته وګوره نن د پاکستان روپۍ د افغانستان د روپۍ نه کمزورې ده نن د پاکستان معاشي فلسفه هم دغه شانې ده نن د پاکستان د امن فلسفه هم دغه شانې ده نن د پاکستان خارجه پالیسي هغه یکسر ناکامۍ سره مخامخ ده زمونږ چې موږ به چغې ویستلې چې کشمیر پاکستان کا شی رګ ہے هغه رګ یې ولت مات که هغه یې ولوشلو او یقیني خبره چې د شا رګ کلمله مات شي نو نیم جسم هغه مرده کېږي هغه بیا مفلوجی بیا کار نه کوي بیا دلته کې زمونږ مشرقي مغربي سرحدات څومره دا غیر محفوظ دي او دوی د پاکستان یو ټریننګ سنټر جوړ کړی دی چې نه دوی سره څه ایجنډه شته او د بار ملک هغه ایجنډې چې د برطانیې یا د نورو ملکونو سره چې ترقي یافته ممالک دي د هغې سره سمون خوري هغه ایجنډې د دلته کې اپلای کوي او په هغې باندې یو ټریننګ سنټر د پاکستان نه جوړ کړی دی د پاکستان د زمیني حقایقو نه بېخبره خلک دی دویم خبره دا ده بنیادي چې په دې ګورنمنټ ویژن ځکه نشته چې په دې کې 70% هغه خلک په دې ګورنمنټ کې وزیران یا په عهدو باندې دي کوم خلک په تیرو ګورنمنټونو کې په وزارتونو کې پاتې شي لکه مثال به د فواد چودري واخلو چې فواد چودري هغه د شورلیټ پرزه ده چې په هر ګورنمنټ کې سیټ راځي او فټ راځي د زرداري صاحب سره هم د ترجمانو د جنرال مشرف سره هم ترجمانو نن دلته کې دی حکومت کې هم دی بیا د دې په خپل ادارو باندې په خپل اعتماد نشته په خپل اشخاصو باندې په خپل اعتماد نشته ګوره موږ خپل فرض ادا کوو نتیجې د الله رب العالمین سره په نتیجه باندې څوک سوچ نه کوي ځکه نتیجه زما په قدرت کې نه ده خو په قام کې د شعور بیدارولو دپاره د اویرنس بیدارولو دپاره موږ یو تحریک چلو موږ درن هم چلو کړې ده او د درن یو مثبت اثرات په ټولې دنیا باندې دي پاکستان باندې خصوصا چې د دې په درنه کې تعفن د دې په درنه کې بدمزګي وه د دې په درنه کې د پاکستان روایت پامال شوي دي د آئین پامال شوی دی او زموږ درنه سره د دې نه چې موږ باندې بار دنیا ګوتې اوچتولې چې دا انتها پسند خلک دی نو زموږ په درنه کې بلکې د هغې نه مخکې موږ 15-14 میلیون مارچ کړي دي چې په هغې کې د هګۍ ډز هم نه دی شوی بیا د هغې نه وړاندې موږ 7 ساله تقریبات کړي دي او په لکونو خلک موږ په ازاخیلو کې راغونډ کړی دی یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی چې د چا جیب قدرې مات شوي یا د چا جیب نه غلا قدرې شوي نو دومره 15-20 لاک 30 لاک خلک جمع کول او په هغې کې د یو واقعه قدر هم نه راځي نو دا یقینا د جمعیت علماء اسلام یا د مذهبي ګوندونو د منظم کېدو هغه په خپله دلیل دی بل بنیادي خبره دا ده چې موږ دلته کې مخکې سټرایک کړی ټیک ده چې په هغې کې موږ سره نورو پارټیانو په هغه وخت باندې راغله خو هغه سټرایک یا په درنه کې موږ د پارټیانو په اعتماد نه و کړی بلکې د جمعیت علماء اسلام فردر خپل ذاتي یو ځانګړی پروګرام او په هغه پروګرام باندې مخ په وړاندې لاړو او موږ سره بعضې پارټیانو پکې حمایت کړی دی که موږ درنه هغه وخت کې ختمه کړې ده یا بي پلان ختم کړی دی هغه هم د یو میثاق د لاندې یو د موږ سره دوی کمیټمنټ کړي خپل کمیټمنټ نه ګورنمنټ او د هغې ادارې تښتېدلي دي نو تور په موږ لګول نه دي په کار چې دوی درنه ولې ختمه کړله تور په دوی لګول په کار چې دا منافقان دي او دوی وعدې پاسداره نه دي بل و چې کوم سټرایک دی یا احتجاج دی نو یقیني خبره ده چې خامخا الله رب العالمین د چا سایې ضایع کیم نو او خامخا یو نتیجې باندې منتج کېږي یو نتیجه خو به خامخا ورکوي خو دا نه ده چې موږ خامخا دا ویو چې زموږ دا نتیجه به ورکوي که نه ورکوي موږ خپل فرض ادا کوو نتایج موږ په الله باندې سپارو او دې قام ته موږ اپیل کوو چې قام د دې حالاتو نه راوځي او د PDM سره څنګ تر څنګ ودرېږي موږ قام له یو ویژن ورکوو یو سوچ ورکوو بل زموږ ماټو دا ده زموږ بنیادي مقصد چې دی او کومه اعلامیه چې د په هغې کې موږ د پاکستان د دستور او د آئین بحالي غواړو آئین شته حلف د آئینو چتي او ریفرنس د نورو د بارملکي ایجنډې ورکوي نو موږ پاکستان کې د پاکستان هغه 73 آئین او هغه قرارداد مقاصد چې د 73 آئین مقدمه ده او د هغې ضمیمه ده هغې بنیاد دی او هغې سره 21 کروڑ عوام کمیټمنټ او کمیټډ دي نو موږ د هغه آئین امپلیمنټیشن غواړو موږ د آئین نه ماورا اقدام نه کوو او آئین په دایره کې دنده کوم چې سیاسي اختیارات موږ ته آئین راکړي دي